د حمید حسن له خولې تر کرکټ پرېښودو وروسته به حمید حسن څه کوي؟ د ویډیو شروع کولو څخه مخکې د تازه خبرونو لپاره زموږ د یوټیوب چینل له سره سبسکرایب، ویډیو لایک او شیر کړئ. د افغانستان د کرکټ بورډ تاریخ نه تکرارېدونکی لوبغاړی حمید حسن یو ورځنی کرکټ څخه مخه کوي. حمید حسن چې اوس مهال په نړیوال جام کې لوبېږي، پرېکړه یې کړې چې تر دې ټورنمنټ وروسته به 500 ورځې لوبې نه کوي. حمید په یوې نوې مرکه کې ویلي دي چې په عموم کې کرکټ نه پرېږدم، 100 ورځې لوبې به کوم او هڅه به کوم چې کمنټري هم ورسره وکړم. حمید حسن چې تر اوسه یې د نړیوال جام په 3 لوبو کې یوه ویکټه ترلاسه کړې وای چې دا نړیوال جام به زما لپاره یو یادګاري او وروستی وي. دی وایي هڅه کوم چې نړیوال جام وروسته د 2 کلونو لپاره 100 ورځې کرکټ وکړم، که مې نشو کولی نو بیا به ټول عمر کرکټ پرېږدم. حمید وایي د راتلونکي لپاره مې جدي پلان نه دی نیولی، خو چې هر څه وي د کرکټ څخه نه ځم، یا به کوچ دنده پر مخ وړم، یا به د بورډ په اداره او یا به هم کمنټري کوم. خو دا پلان به هغه وخت زه جاري کوم چې په مجموع کې کرکټ ته د خدای پاماني ووایم. حمید حسن وایي موږ هڅه کوو چې په نړیوال جام کې څو لوبډلو ته ماتې ورکړو. خپل نظرونه مو په کامنټ کې ولیکئ، ویډیو درسره لایک کړئ او شیر کړئ.